وثيابك فطهر، جامې دې پاکې وساته چې امت په تا پسې اقتدا وکړي، او بل دې جامې پاکې که له هغه نجاسته چې هغه پټ وي، حکمي نجاست وي. حکمي نجاستونه دا دي: یو سړی له دونه نري ټوکره کالي جوړ کړي چې ادمونه یې کې معلومیږي، دا طهارت د جامې نه دی. دا جامه که څه حقیقتا پاکه ده، حکما نجسه ده. یو سړی دونه تنګ کالي جوړ کړي چې انعکاس د بدن یې کېږي، دا نجاست حکمي ده. داسې جامې اغونده چې نه د بدن تر معلومیږي نه بدن انعکاس کوي. په دغه مسله کې به په تا پسې امت نارینه و زنانه اقتدا کوي، ته به مقتدا یې. مسلمانانو اوس حالات خو تاسې وینئ، کالي هم وینئ، د زنانو دا هم وینئ، د ځوانانو دا هم وینئ، تاسې به لیدلي وي. دا قسم ظاهرا خوا د پاک دی، لیکن حکما نجس دي. دا کالي لمونځ پکښې مکروه ده په اشد کې احد سره. یو چا داسې تنګ پرتوګ جوړ کړی کمیس یې بالکل لنډ وي، دلته چې پر سجده سي هله شا خلک ورته ګوري، بیخي یو مخ انعکاس د بدن یې راځي. نو پرتوګ آزاد، کمیس څه اوږد، او نور داسې حکمي نجاستونه هم ستا په جامه کې. د یو چا پرتوګ تر دا پنډیو کښته وي، پایڅې یې پسې څکېږي، پرتوګ والا خو لا خیره، پتلون والا خو بالکل پتلون پسې څکېږي. ګوره صحابه و ټوله دنیا په پرتګو په لنګ کې فتح کړه. صحابه و عراق و شام فتح کړو، حتی صحابه و د ازما و ستا افغانستان فتح کړي. چین ته ولاړو، په چین کې اوس قبرونه سته، په هندوستان کې سته، د ازما و ستا په ملک کې سته، په ترکیه کې سته، په المغرب کې سته، په اسپانیا کې سته، په ټوله دنیا کې صحابه وویشل، لیکن په کمیسه کې یې فتح راوست. دا پتلونونه چې دي، د دې تاریخ چې ته اوس وګورې، دا اسلام ته چا راوړ دغه جامه؟ حضرت عمر رضی الله عنه راوړه، صدیق اکبر رضی الله عنه راوړه، د عباسیه خلفاو راوړه، بني امیه خلفاو یې چا نه ده راوړي. فقط دا داسې دا د شرع څخه مخالف شی ده، نو دنیا زور پر اچي، موږ سادهګان یو. بلکې دا خو پرېږده، هغه خو به دوی بیا هم یو نوم ورکوي، زما او ستا پیغلې و ځوانانې تر کوم اندازه ورسېد. دا کالي اوس پاک دي، دا بالکل نجس دي حکما. او الله پیغمبر ته وایي وثیابک فطهر. علامه سلابي و عالم د سیرت یې لیکلی ده، موسوعة السیرت، هغه عین دا خبره کړې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله وایي چې وثیابک فطهر، هغه دا مطلب ورته ښیي چې جامه به دې داسې وي چې ظاهرا و باطنا به پاکه وي، حقیقتا و حکما به پاکه وي. حقیقي نجاست خو تاسې ته معلومیږي، حکمي یې دا ده چې یا نری وي بدن تر ښکارېږي، یا تنګه وي د بدن انعکاس کوي، یا په دې جامه کې له یو غیر دیني قوم سره مشابهت وي، دا مکروه ده. په تلویزیون کې دې ولیدو چینایان، بله ورځ ته مغه ډول راوتلی وي. تا په چین کې یو چینایي دی ولیدی چې دا ستا د جامې انعکاس یې کړی و، لوی اوږد کمیس یې اغوستی و، دی لنګوټی پر سر وګرځېدی. په هندوستان کې دې ولیدی؟ ته ولې داسې کمزوری یې چې یو ځای د یو چا غلط جامه وویني، هغه بیا دستي معاشرې ته راوړي، معاینه دې هم په هغه شکل وي، لور دې هم په هغه شکل وي، ته هم په هغه شکل. ولې دی کمزوری؟ ولې ته د پیغمبر په صورت و په سیرت باندې شرمېږي؟ هغه په دا کوچنۍ خولۍ په دا خراب سر نه شرمېږي، ته د پیغمبر په سنت لنګوټه شرمېږي. هغه په خریلې ږیره خریلو بریتو نه شرمېږي، ته د پیغمبر د سنت په ږیره شرمېږي. دا افسوس ده که نه ده؟ الله جل جلاله په هغه پیغام کې چې اوس پیغمبر ته ارشادات ښیي او مسئولیتونه ورسپاري، یوه خبرې دا کړې ده چې وثیابک فطهر، جامې دې له ظاهري نجاست او له باطني نجاست پاکې که ځکه ته مقتدا یې، ته قیامت